بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، که چیرته زموږ او ستاسو موبایل فلش نه اخلي نو دا کومه مسله نه ده. دا ډیر په اسانۍ سره ستاسو په موبایل کې کیدای شي. که چیرې ستاسو موبایل فلش یا کیبل نه اخیستو نو دا ډیر په اسانۍ سره بغیر له کوم پروګرام څخه ستاسو په موبایل کې په اسانۍ سره حل کیدای شي. نو کومه مشکله خبره نه ده، نه کوم پروګرام ته اړتیا لرئ. نو زه دلته په موبایل کې درته ښیم چې څنګه کوو. لومړی راځو د موبایل سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راځو دلته سرچ بار ګورئ، دکې لیکو چې او دلته به او ټي جي ولیکو. کله چې او ټي جي زه درته لیکم، تاسو یې کتلی شئ. دلته یو ځلې بیا درته لیکم او ټي جی. کله مو چې او ټي جی ولیکو د او ټي جی کنیکشن د باندې کلیک کوو، دلته لاندې راځو، تاسو یې کتلی شئ او ټي جی کنیکشن د اپ و مخکې د آن به کی، یعنې مخکې دا شی اپ و، دا به تاسو آن کوئ. کله مو چې آن کړ نو بیا به ستاسو موبایل فلش او کیبل اخلي. که دا چیرته اف وي لکه اوس چې ده بیا فلش نه اخلي، نو زه یې آن پرېږدم چې زموږ موبایل هر وخت لپاره فلش واخلي او کیبل په اسانۍ سره واخلي. نو دا ډیره ساده طریقه ده. اکثره ملګري وایي چې زما موبایل مشکل لري، فلش نه اخلي. د کومه مشکل علامه ستونزه نه ده. نو ګرانو ملګرو، دې ته او دې ته نوره ورته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، ترڅو په وخت مو له ښایسته معلوماتو څخه برخمن شئ. او یا که کومه پوښتنه لرئ نو زموږ سره په همدې یوټیوب چینل او یا د فیسبوک پیج کې پاتې شئ او میسیج وکړئ یا کمنټ کې راته ولیکئ، ترڅو ستاسو ستونزه حل کو. نور مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه.